الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. په مخکې درس کې مونږ د ایمان ارکان ویل چې شپږ ارکان لري ایمان، او د شپږو ارکانو کې تر ټولو مهمترین رکن او اولین رکن چې دی هغه ایمان په الله باندې دی. الله جل باندې ایمان او باور لرل دی ته ویل کې ایمان بالله. په هغې کې مونږ تاسو ویل چې مونږ به 15 خبرې پکې تشریح کوو، او دې کې اولینه خبره دا ده چې د الله پاک شتون او موجودیت مونږ تاسو ومنو چې الله پاک موجود دی او الله پاک شته دی. او د دې اثر دا دی چې مونږ تاسو د خپل مشرانو سره، مور پلار سره، استاد سره، یا د څوک چې هغه په ظاهري لحاظ باندې د درجې او مرتبه خاوند دي، نو کله چې ورسره مخامخ کیږو د خپل ذهن کې او فکر کې د هغه اثر په مونږ باندې راځي. ښه په ادب باندې کینو، ښه په ادب باندې خبرې ورسره کوو، هر کار چې کوو جګېدل ټیټېدل ډېر په ښه داسې په منظم طور باندې کوو. داسې نه کوو لکه د خپل همصنفیانو سره، د خپلو همزولو سره چې څه کوو، بلکې د مشر په مقابل کې، مور په مقابل کې خپل ادب ملحوظه ساتو. نو اوس راځو دویم رکن ته چې هغه د ایمان بالله کې دی. هغه دا دی چې الله پاک مونږ وپېژنو. علما په دې به اتفاق لري چې د ایمان نه مطلب معرفت او شناخت دی. یعنی ایمان په الله باندې اصل دا معنی لري چې مونږ او تاسو خپل الله پاک وپېژنو چې الله څوک دی او الله کوم ذات دی. نو دې درس کې مونږ انشاءالله د الله پاک جل جلاله شناخت او معرفت حاصل کو چې الله پاک څوک دی. اوس د دې په خاطر باندې چې الله پاک وپېژنو، مونږ الله پاک خپل ځان مونږ ته معرفي کړی دی. زه څوک یم؟ الله پاک په قرآن عظیم شان کې او په حدیثو کې د الله پاک اسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى، الله پاک فرمایي چې الله پاک ښایسته ښکلي نمونه لري. او په دې باره کې موږ تاسو په کتابونو کې په حدیثو کې یو کمسل د ترمذی حدیث دی د بخاری چې الله پاک یو کمسل نمونه لري. یو الله اسم ذات دی، الله پاک اصلي نوم چې دی هغه الله دی. دا نور نمونه چې کوم یو دي دې ته ویل کېږي صفات. الله پاک صفات لکه موږ او تاسو خپل نوم پلانکی دی، استاد، معلم، انجینر، ډاکټر، ګلکار، پلانکی، دا صفات دي. خو اصلي نوم خو هر سړی یو لري. لکه موږ تاسو رئیس جمهور نوم اشرف غني دی، خو هغه وایي څوک وایي ډاکټر دی، څوک وایي پروفیسر دی، څوک وایي استاد دی، څوک وایي اقتصاددان دی. دا صفات دي، اصلي نوم یې هغه دی. نو د الله خپل اصلي نوم چې کوم دی الله دی. د دې سره خوا کې الله پاک صفات لري. موږ تاسو په قرآن کې او په حدیث کې یو کم سل نمونه صفات اسماء حسنا بیان شوي دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې بل خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله دعا کوله نو دا به فرمایل ای الله تا نه زه په هغه اسماء مبارکه باندې غوښتنه کوم چې کوم یو د ماته په کتاب کې ښودلي دي، یا ماته د په وکې ښودلي دي، یا په مخکې کتابونو کې تورات، انجیل او زبور کې کوم نمونه یاد شوي دي، یا داسې نمونه چې تا ځینې انسانانو ته ښودلي دي، او یا داسې نمونه چې تا د خپل ځان سره ساتلي. نو د دې حدیث نه علماو دا استنباط کړی چې د الله پاک اسماء مبارک 99 نه دي، بلکې د زرو اندازه کې د الله پاک اسماء مبارک دي، نمونه دي، صفات دي. او دا صفات چې څومره دي دا ټول الله پاک معرفي کوي زه څوک یم. په دې کې موږ صرف یو څو صفات دلته بیانو، او هغه د دوو شیانو د خوانین، هم د دیني علومو د خوانه، هم د ساینسي، چې دواړه موږ تاسو ته واضح شي چې الله پاک چې کوم ځان موږ ته معرفي کړی دی، دا ساینس په دې باره کې څه وایي، او زموږ تاسو دیني علوم په دې باره کې څه وایي. اولین صفت چې الله پاک بیان کړي او موږ تاسو لږ خبره مخکې پې وکړه د الله پاک موجودیت کې، هغه د علم صفت دی. الله پاک یو صفت په اسماو کې علیم دی. الله پاک علم لري، د علم خاوند دی. اوس موږ تاسو لږ مخکې خبره وکړه مخکې درس کې چې الله پاک یو سړي علمي درجه په موږ اثر لري. که یو سړی 12 پاس وي د هغه سره موږ رویه یو قسم وي، یو سړی چې لیسانس وي د هغه سره موږ تاسو سلوک بل قسم وي، یو سړی چې ماستري ولري د هغه سره چې موږ کله مخامخ کیږو سلوک هم بیل وي، چې یو سړی ډاکټر یې د هغه سره بیا موږ تاسو مخامخ کېدل بیا بل قسم وي، او یو سړی چې ډاکټران ولري، پروفیسر هم وي، استاد هم وي، د هغه سره خامخا چې موږ مخامخ کیږو هغه زموږ رویه او سلوک خامخا د بل سړي په نسبت فرق لري. اوس ته 12 پاس سره مخامخ کېږي او تم 12 پاس خو لکه همزول او همصنفي دي، نو کېدای شي د شادي غوندې ورسره ملاقات وکړي. خو که یو سړی پروفیسر هم وي او ته یې وپېژنې دا پروفیسر هم دی، ډاکټر هم لري، پوهنتون کې استاد هم دی، او دومره تالیفات هم لري، او دومره علمي درجه، دومره شاګردان لري، او خلک یې قدر عزت کوي، نو خامخا ستا په دې ذهن باندې اثر کوي. دا دومره علمي هغه لري، په اصطلاح سره سویه او دونه اوچت لوړه مستوا لري، نو د سره خو خامخا بیخي لاس په نامه
حتی کله کله داسې هم کېدای شي چې موږ لاسونه راواخلو لاسونه یې مچ کړو، تر دې اندازې پر انسان د اثر لاندې راځي. نو اوس که موږ او تاسو د الله پاک هغه علمي مستوا وپېژنو چې الله پاک لیسانس دی، 12 پاس دی، ماستر دی، دکتورا دی، که نه درجې د دې نه پورته ده، نو خامخا چې موږ او تاسو کله الله وپېژندلو، معرفت هم حاصل کړي، نو د هغه په مقابل کې به د موږ او تاسو احساس خامخا فرق کوي. اوس دې په خاطر چې موږ او تاسو وپېژنو چې الله پاک علمي مستوا څومره ده، علمي درجې څومره ده، یا په ساده الفاظو کې وایي الله پاک ډیګري څومره ده، کومه ډیګریانې لري. لکه ځکه د ډیګري په مقابل کې موږ او تاسو دولت ملت هر سړی یو هغه لري چې دا دومره ډیګریانې لري، نو خامخا په موږ اثر پرې وځي. اوس راځو دې خبرې ته چې الله پاک جل جلاله څومره ډیګریانې لري، علمي درجې څومره ده. په دې کې موږ صرف 2 شیان درته وایم په دې دیني علومو د لحاظه. یو په قرآن عظیم شان کې 2 آیاتونه راغلي دي، یو سوره اللقمان 20 آیات د سوره لقمان دی، او بل آیات دی د سوره الکهف چې د جمعې په ورځ باندې معمولا خلک وایي 109 آیات. دا 2 آیاتونه دي. په دې 2 آیاتونو کې الله په خپل ځان معرفي کړی دی چې زما علمي درجه څومره ده، زه څومره علم لرم په دې باره کې. ښه دا 2 آیاتونه چې رانږدې کې دلته وایي چې لو کان البحر مدادا لکلماته، وایي چې کچیرته دا اوس سمندرونه چې به د ځمکه کې دي، موږ او تاسو جغرافیا او جیولوجي کې لوستي چې دا ځمکه چې کوم یو د ځمکې کوره دا 3 برخې اوبه دي او 1 برخه وچه ده. نه موږ او تاسو په جغرافیا او جیولوجي کې لوستي 3 برخې اوبه 1 برخه وچه. اوس الله پاک څه فرمایي؟ وایي که دغه اوبه چې دا ستاسو په ځمکه کې دي دا 3 برخې اوبه، دا چې د اوبه دي او سمندرونه دي او بحرونه دي، که دا ټول رنګ شي، یعنی دا قلم کې چې کوم رنګ اچول کېږي، که دا اوبه چې کوم یو په دې ځمکه کوره کې شته دا ټول نه رنګ جوړ شي، بیا څه وایي والشجرة اقلام، او دا دنیا په سطح باندې چې څومره ونې او بوټي دي دې ټول نه قلمونه جوړ شي او پینونه ته نه جوړ شي په اصطلاح سره، بیا دغه رنګ په دې قلمونو کې واچول شي او منشیان ورته کېنول شي، هغه کسان چې هغه لیکوالان دي